افغانستان خلک فی الحال فکر کوم هر هغه چاته ضرورت لري چې پرې راټول شي، هغه که د ملا په جامه کې او که د عام شخص په جامه کې او یا که د نکتایدار ډیموکراس په جامه کې، خو داسې یو کس چې د افغانستان خلک پرې راټول شي باید افغانستان ته راشي. خو اوس چې کوم خلک حاکمان دي په افغانستان کې دې باندې خلک راټول نه دي، خلک خفه دي. راټول په دې معنا نه چې خلک د دوه درې خلک د فیسبوک کې چیغې وهي د افغانستان نو فکر کوي افغانستان کې خوشحالي ده. هدفي وژنې روانې دي، خلک خفه دي، د خلکو ځوانان ورونه زمن شهیدان کېږي، دغه بې امني ده ځکه خلک مستجم نه دي او خلک خفه دي. او په دغه خبرو کې او په دغه د دې حکومت په دغه جوړښت کې ډېرې هدفي وژنې وشوې چې هغه وخت کې چا طالب سره یو ګلاس اوبه هم ورکړي وي هغه هم مړ کړي او عسکر سره. اوس که اشرف غني افغانستان ته راتګ خو داسې ناممکنه غونډه ده چې اشرف غني افغانستان ته راشي، ځکه اشرف غني داسې حالاتو کې د افغانستان نه ووته چې چا ته ګمان هم نه وه. یعنې زه خپله په کابل کې وم، سهار 8 بجې شخصا ما ته ملګري زنګ ووهه، زه په کور کې چیته ناست وم چې کابل دروازو ته طالبان رارسېدل دي. نو ما فکر کوم دا فکایي ده، یو ټوکه ده، خو چې 12 بجې کېدلې نو طالبان ارګ ته ننوتل او کیسه ختمه شو. نو تاسو خپله فکر وکړئ په کابل کې خو زه ډېر موده پس لاړم کابل ته، دومره پانګونه شوې ده چې کېدای شي دغه اسلام آباد ورته عاجز وي، دومره پانګونه شوې ده په هر هوټل باندې په هر پوهنتون باندې. نو د ولسمشر ماڼۍ دغه یو کار زه واقعا غندم چې اقلا هغه بزنسمینان و هغه تجارت کاروباریانو خلکو سره یو ناسته کړې وه، ویلي وه چې دغسې حالت په افغانستان راځي، خپله فکر وکړئ چې تاسو باید څه وکړئ. خو دا شاید دومره ناګهانه وه چې هغه څومره خلکو چې هلته پانګونې کړې وې، څومره خلکو چې هلته کاروبار وه، هغه په ټپه ودرېده او خلک حتی خپلو پیسو راویستلو ته مزګار نه شه. اقلا هغه کسان چې په امنیت کې وو د هغې هغه معاشونه یا د هغې هغه کاري سیسټم باید برابر کړی وه چې یو طرف ته یې ځان ویستلی وی. تاسو اوس دغه موږ شاهدان یو چې هغه کسان چې په افغانستان دولت کې وظیفه اجرا کوله 2 میاشتو تنخواګانې پاتې دي، باید دغه تنخواګانې خو دوی مخکې نه ورکړې وی که چېرته پوهېدل چې دا حالت راځي. او که موږ د ولسمشر وینا ته په 19 اګست باندې چې کومه وینا وکړه چې دا ټول یو ناڅاپه او زه یو ناڅاپه خبر شوم، دا بیا بله معنا لري، کېدای شي دا هم امکان ولري چې داسې هم باید کېدای شي شوي وي. خو اوس فی الحال افغانستان خلک یو شمېر خلک کوم چې جذباتیان نه دي، ځکه عشق او محبت ضرور ده چې خپل ولسمشر سره سړی وکړي، خو د وطن ګټې هم باید پکې وګورو، ځکه چې که هر څوک غلطه کوي باید ورته ووایو چې دا غلطه ده. د ولسمشر دغه یو څو کړنې ډېر افغانستان خلک خفه دي په دې باندې چې داسې ناګهانه دې نه وی تللی، ځکه زه په دې مطمئن یم، ځکه افغانستان خلکو روحیه ما وکتله مخکې له سقوط نه، او خلک ما وکتل چې ډېر د خپل وطن سره مینه درلودله او لري یې. که چېرې د ولسمشر یو غږ هم داسې کړی وی چې تاسو ټول راووځئ د ملي ځواکونو تر څنګ ودرېږئ که نه نظام سقوط کوي، زه په دې مطمئن یم، باوري یم او خپلو خلکو باندې پوره باور وه چې کېدای شي د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ وی. خو داسې ونه شول او هغه ځواکونه چې په اول خط کې وو هغه خپل حریان وو، هغې نه خپله توپکې اخیستل کېدې، حریان وو چې دا څه روان دي. نو هغه ملي اردو سرتیري چې اوس ګل خان او پنجاب پورې خان دي، هغه هم د دې سیاست قرباني شول او اوس طالب هم راجګېږي او سرتیري ته بد رد وایي چې دا ټول چرسیانو. زه کابل ورځ یو چا خطاب وکړ دلته، نو د هغه سرتیري هم د اشرف غني په دور کې د هغې سیاست قرباني شو. او دې لاملین تاسو ټول ته معلوم ده، یو فضل فضلي و یو محب و چې دا دوه هغه پرځې په دې هر کې وي چې نه کاري تجربه درلوده او نه سینونه دومره و چې دوی دومره غټ پوسټونه ته راشي. د هغه مشورې وې چې ولسمشر یې له پښو وغورځو او دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. اوس که ولسمشر باندې افغانستان خلک تنقید کوي په خپل ځای، واقعا ولسمشر خلکو رایه ورکړې وه او خلک پرې خفه کېدل، خو د ولسمشر خوا کې هغه 2 کسان چې یو په امریکا کې ناست بل په سویډن کې ناست ده، هغه څوک نه یادوي او نه څوک ورته وایي چې ردي هم غلط کار کړی و. نو اوس که ولسمشر په دې حساس وخت کې کابل ته راځي، زه فکر نه کوم چې دا یو سیاسي برنامه اوسي، ځکه چې طالبانو غوښتل چې دغه طریقه
لکه څنګه چې په 1991 کې د شهید ډاکټر نجیب سره کړي وو هغه دې سره تکرار کړي. خو په هر صورت هغه وخت کې خلک دومره نه هوښیار لکه اوس دغه فیسبوک او دغه رسنۍ چې د هر چا په جیب کې ده، څومره وطن مینه چې اوس د ځوانانو په زړه کې ده هغه وخت دومره نه وه. هغه وخت صرف جنت یې ځوان ته ایښی و، جنت بس ځوان به ځان هم مړ کړو بل به هم مړ کړو ځان به جنت ته رسو. اوس جنت او دوزخ، ملا او کافر او هر چا کې ځوان فرق کولی شو، هغه که پیغله وه هغه که ځوان وه. اوس ما یوه ګیله ده او همیشه ملګرو ته هم وایم چې که چېرته ولسمشر یا لوی درستیز یا وزیر داخله یا هر څوک داسې په راز کې چې څوک وایي یو فیسبوک پوسټ یې کړی وی، یو تلویزیون سره برنامه کړی وه داسې ایمرجنسي حالاتو کې، چېرې وطن کې دا حالات راتلونکي دي تاسو خپل پلان ونیسئ چې تاسو څه کوئ. یاره زه یقیني باوري یم چې دا ټول خلک د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېدل او خپله مبارزه یې کوله دومره په اسانه ورته نه تسلیم وو. خو هغه د سیاسي کومه معامله وشوه، هم خلک قرباني شول، هم ملي اردو قرباني شوه، هم د افغانستان سیاست او د افغانستان کومې ملي شتمنۍ چې وې هغه زیانمنې شوې او کوم نظامي تجهیزات چې وو هغه قرباني شول او تر اوسه لا څوک پوښتنه هم نه کوي. نو په داسې شرایطو کې که اشرف غني افغانستان ته راشي هم څه فایده نه کوي او که را نشي هم څه فایده نه کوي. ځکه کوم شیان چې موږ په افغانستان کې تېر 20 کالو کې لرل هغه د منځه ولاړل. هغه که موږ هلیکاپټر یې درلودې، که پایلټان مو درلوده، که رینجر مو درلودې، که هر ملي د نظامي هغه وپاشل شول، خرڅ شول. موږ او تاسو شاهدان یو، ویډیو مو وکته او یو ویډیو باندې هم ذبیح الله مجاهد داسې ونه ویلې چې دا موږ کار نه دی یا دا غلط دی، چې موږ چوپ ناست ځکه دا دوی هر څه وکړل. نو په دې وجه باندې د افغانستان خلک او زه خپله د یو ځوان په صفت باندې د ولسمشر نه په دې باندې زه خفه یم. باید یو وینا یې مخکې کړې وه، لکه جمعې په ورځ وویلې چې هر څه کنټرول دی، د هفتې په ورځ چې کله سکوت وشه هر څه وپاشل شو. او د جمعې په ورځ که دا صرف اشارتن هم ویلي وای چې امکان لري چې دا کار وشي، خلک راوتلل او په څنګ کې درېدل. خو متاسفانه چې داسې ونه شو. ډېره مننه کوم مدان، ما خبرې زیاتې دي که څه ډېر دي. ډېره مننه صاحب. ګران هېواد ته د پښتو صاحب تاسو ته وخت درکوم. دا څلور کسان زه انشاءالله وګورم بېرته تاسو ته راګرځم. د پښتو صاحب ته موږ سره کوټې نه ایښی دی، ډېره بښنه غواړم. خیر سرتېره صاحب مهرباني وکړئ تاسو ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه خو د ګران هېواد نه یوه پوښتنه لرم. اوس خو په افغانستان کې شرعي نظام حاکم دی او زه دومره ورته وایم چې که مثال یو غل د لوږې نه غلا وکړي که نه شریعت کې دا څه سزا ورکوي چې د هغه ملت چې کوم ور باندې حاکم دی هغه ولسمشر یعنې د غله لاس دې پرې کړی شي که د هغه چې په دې ملت باندې حاکم دی او د هغې لاس دې پرې کړی شي. بس دومره لنډه پوښتنه مې وکړه، دې ځواب دې راکړي. خیر هغه غریب مخکې په دې باندې تشریح مې کړه، هغه غریب هم داسې نه دی چې هغه به دې محکمه کې نسته خو بیا هم که هغه کوي ګران هېواد نه خیر دوی خو ټول دي، د هلمندی صاحب دوی خو ټول دي، اکثره یې دي که نه دومره درس خو به یې ویلی. دا شریف پوښتنه دې واورېده تا ته مو راکړې. بیشتره ما وویل که نه پوهېږم دا زموږ افغان سرتېری ورور لکه چې په لایف کې نه و، ما بیشتره په همدغه موضوع باندې ما خپله اشاره وکړه چې دغه د امارت اسلامي عدلیه وزیر چې راځي اول په خبرو کې کوم ژورنالیستو سره خبرې کړي، مرکې ورسره کړې ده، په هغه کې وایي چې بلکل زموږ به دغه د غلو لاس پرې کولو هغه به جاري ساتو او په دې نظام کې به زر تر زر بیا هم فعاله سي. دا نیوکه موږ خپله پرې وکړه چې دا کار ته چې اول د خلکو ته هغه کوي په یو اسلامي نظام کې که چېرته د چا لاس پرې کول کېږي هغه کې شرایط دي، که څوک سنګسار کېږي هغه شرایط لري، هغه ځان ته هغه لري چې هغه به کېنول کېږي، هغه نفر چې هغه نه به امیر به پوښتنه کوي، خلک به راځي مرکه به ټولېږي چې وسړی تا چي لپاره غلا کړې ده. هغه به وایي چې زه اوزګار وم یا مثال کار مې نه درلود، روزګار مې نه درلود، بس بچیان مې درلودل، هغه ته مې چی هغه کړي وې نفقه چی را سره نه و. نو امیر نه پوښتنه کوي چې آیا دا سړي تا ته رجوع کړې ده، دې سړي تا ته ویلي دي چې دا رقم هغه دی او تا ورسره کومک مرسته کړې نه ده. که چېرته امیر ورسره کړي بیا به هغه امیر حاضر کېږي، د هغه امیر لاس به پرې کېږي، هغه امیر ته به جزا ورکول کېږي چې د څنګه د خپل د ولس نه د خپل هغه رعیت نه خبر نه وي چې هغه سړی بېګا باندې ولږه تېرېږي او ورځونه یې وکړي هغه چېرې بغار ورته وهي او دا سړی یې غلا کوي. نو دې خبرې اول خبره به راجع به بېرته هغه ته کړي. دا خبره زما په نظر باندې نهایت حماقت و چې دا خبره د یو چارواکي د یو وزیر په هغه باندې دې خبرونه خو تاسو باید په دې باندې پوهېږئ چې نړۍ په دې ته حساسه ده، په دې خبرو د لاس پرې کولو د سنګسار ته. نو تاسو چې پس د 20 کلونه په دغه میډیاګانو کې په دغه هغه کې تر اوسه تاسو په دې خبرې ته رسېدلي نه یي چې آیا دا خبره حساسه ده او خلک پرې هغه کې خپل کار وکړي، یو ورځ تاسې پښې کلکې کړي، یو ورځ تاسې هغه وکړي، بس له هغه نه بیا به دا خبره دغه افغانستان دی او دغه خلک دي موږ بیا سره جوړېږو چې ته اقتصاد د خلکو برابر کړې، ولاکه یو افغان هم دا غلا وکړي
نه زموږ ازبکانو کې نه تاجکو کې نه هزارو کې په هیڅ هغه کې داسې سړی نشته چې د مستي نه غلا وکړي. یو سړی غلا هم کوي هغه به د مجبوري نه به کوي، هغه د پیسګي نه به کوي. نو تاسو اول د خلکو اقتصاد برابر کړئ، تاسو اول د پیسې چې بندي دي دا خلاصې کړئ. نور خلکو کوم د خلک چې انجینران هغه چې تښتېدي ورته داسې زمینه برابره کړي. تاسو خو که میډیا او داسې بد معرفي کړي او که رښتیا بد است کوي خو خلک تاسو نه یو ډېر بد تصویر لري، یو داسې د یو وحشي هغه تصویر نه لري چې هغه وایي که لږ زره خبره ما بې ځایه وکړه دا سړی زما سر پرې کړي، ما ته سزا راکړي. تاسې اول د خپل تصویر خلکو ته سم کړئ، پس له هغه نه که بیا که هر کار هم کوو بیا ته ښه ښکاري خلکو ته. تاسو تر اوسه خپل تصویر سم سوی نه دی، یو میاشت دوه میاشتې نه کېږي تاسې راغلي. اقتصاد په دې حال دی، اصلا دې خبرو ته خو ضرورت نشته. المهندس محترم دغه د افغان سرتیري په اجازه باندې وخت مې ده او ګورې داسې کله چې د کابل حکومت انتقال کېده او ولسمشر خبره وکړه 10 بجې وي او په وزارت داخله خبره وکړه، وروسته ولسمشر خبرې وکړې، وزیر داخله ویلې چې د انتقال د قدرت د انتقال پروسه په سمه توګه روانه ده او بیا ولسمشر ورنه مننه وکړه، د وزارت دفاع نه یې وکړه، د وزارت داخله نه یې وکړه. لیکن د دغه نه یو هفته مخکې یو نیم هفته مخکې چې موږ جریان کې معلومات شته داسې ډېرې خبرې په سوشل میډیا باندې نه کېږي. له یو طرف نه په د هېواد په ځینو سیمو کې چې نوم اخیستلی ډېر اړین نه دي، هلته د ملیشو په نوم باندې وسلې وویشل شوې او دا د سوبریت ماما په اشاره باندې ویشل شوې، حتی تاوتریخوالی هم راغی چې دا وسلې باید په ډېرې غټه کچه باندې ویشل شي.